السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېری خلک چې کله د روژې مبارکه میاشت راورسیږي او پیل شي، خپل روژه په خوب کې یا په سوشل میډیا یا په داسې کارونو باندې تیروي چې هغه ورځې تیرې شي. دغه غټ فرصت، دغه غټ چانس دا د لاسه ورکوي. یا خدای ټوله ورځ ویده وي، یا خدای ټوله ورځ په سوشل میډیا کې دی مصروفه وي. ډېر داسې خلک تیر کال ژوندي ول چې هغوی روژې نه ولې، خو سږکال هغوی نشته دي، هغوی د دې نړۍ څخه کوچېدلي دي. دغه فرصت ممکن کال ته بیا ته ترلاسه نه کړې، کال ته ممکن ته وفات شوی یې، دا فرصت به دې نه وي. نو اوس چې ته ژوندی یې، په صحت باندې روغ یې، روژه نیولی شي، صحیح روژه ونیسه. علامه ابن جوزی رحمه الله وایي که چېرته له مړو څخه وپوښتلی شي چې تاسو څه هیله لرئ، نو دغه مړي به په ځواب کې ووایي چې زموږ هیله دا ده چې یو ورځ موږ دنیا ته لاړ شو او موږ یوه روژه ونیسو. زما قدرمن ورور او خوري، اوس چې تا سره دغه فرصت شته، له دغه روژې څخه صحیح ګټه واخله، دا روژه ونیسه. د دې لپاره یې ونیسه چې تا کې تقوا او پرهیزګاري پیدا شي.